السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د گیزر په داخل کې د برقي سامانالاتو او د دې د ویرینګ کنیکشن او تړنې پر رابطه باندې ده چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل کور کې د خپل گیزر داخلي برقي سامانالات وپیژنئ او د دې په خپل ویرینګ کنیکشن او تړنه وکړئ. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریک کړم سره د ویرینګ کنیکشن او ډایګرامانو. دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو دوستانو د گیزر په داخل کې څو مهم برقي سامانالات نصب او کنیکشن شوي دي چې عبارت دي اول هیټر. دوستانو چې دا ډیر مهم او مین کمپوننت دی چې د په واسطه باندې په گیزر کې دوستانو اوبه هیټ کیږي ګرمیږي او د استفادې وړ ګرځي. دوهم پلګ ټاپ دی چې د په واسطه باندې هیټر ته پاور سپلای کیږي. دریم دوستانو ترموسټیټ چې د په واسطه باندې په اتومات ډول باندې هیټر اپ او آن کیږي. او څلورم کټ اپ ترموسټیټ یا ریلی دا دوستانو چې د په واسطه باندې چې کله په ترموسټیټ ټمپریچر کې یا دوستانو په هیټر کې فرق راشي نو دا دوستانو په اتومات ډول باندې بنديږي. او پنځم په دې کې دوه عدده انډیکیټیو لیټونه دي چې یو سور دی او یو شین دی. کله چې گیزر ته دوستانو پاور سپلای شوی وي او دا کار او فعالیت اجرا کوي او په نورمال حالت کې وي نو شین انډیکیټیو لیټ لګیدلی وي. او کله چې دوستانو په دې باندې برق سټاپ شوی بند شوی نو بیا دوستانو سور لیټ چې د انډیکیټیو لیټ لا لګیدلی وي. دوهم راځو د گیزر په داخل کې د مهمو برقي سامانالاتو ویرینګ کنیکشن او تړنې طریقې ته. اول د درفینا پلګ ټاپ د یوې خپې څخه فاز ویر یعنی ګرم ویر د کټ اپ یا اتومات ریلی د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کوو. دوهم د کټ اپ د اوټ یعنی دویم پینټ څخه فاز ویر ترموسټیټ یو پینټ سره نصب او کنیکشن کوو. دریم د ترموسټیټ د دویم پینټ یعنی اوټ پینټ څخه فاز ویر د هیټر د یو پینټ سره یعنی یو ویر سره نصب او کنیکشن کوو. دلته دوستانو یو خبره په یاد ولرئ چې د فاز ویر کنیکشن د پلګ ټاپ نه نیولې تر د هیټر پورې چې د دې په منځ کې دوه عدد ترموسټیټ راځي چې یو کټ اپ ترموسټیټ دی او بل چې دوستانو ټمپریچر ترموسټیټ دی. د دوی ټولو تړنه باید په سیریز ډول باندې وي یعنی په مسلسله توګه وي. څلورم د پلګ ټاپ د دوهم پینټ څخه ډایرک نیوټرل ویر د هیټر دوهم پینټ سره یعنی دویم ویر سره نصب او کنیکشن کوو. پنځم د کټ اپ ترموسټیټ د اوټ پینټ څخه فاز ویر د سور انډیکیټیو لیټ د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کوو. شپږم د یخ ویر څخه یعنی نیوټرل ویر څخه نیوټرل ویر د انډیکیټیو سور لیټ د دوهم پینټ سره نصب او کنیکشن کوو. اووم د ترموسټیټ د اوټ پینټ څخه فاز ویر شین لایټ د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کوو. اتم د نیوټرل ویر څخه نیوټرل ویر ډایرک د انډیکیټډ شین لیټ د دوهم پینټ سره نصب او کنیکشن کوو. په دې صورت کې د گیزر مکمل پاور ویرینګ او کنیکشن تکمیل شو. نو دلته دوستانو تاسو په یاد ولرئ کله چې تاسو په خپل کورونو کې یا په نورو ځایونو کې خپل گیزر ته پاور ورکوئ نو دوستانو لازم او ضروری په تاسو دادی چې دیتا تریفینا پلګ ټاپ ولګوئ او د دې نه وروسته تاسو باید دیتا ارت ویر دا کنیکشن کوي او دا ارت ویر دوستانو د گیزر او د باډۍ سره نصب او کنیکشن کوي ترڅو د شارټ په صورت کې دوستانو تاسو د هومن باډي حفاظت او ساتنه وکي او خدای ناخواسته که تاسو ارت ویر و نه لګوي خپل گیزر ته نو دوستانو د شارټ په صورت کې کېدای شي تاسو هومن باډي ته ډیر ضرر وسوي او تاسو د مرګ لامل وګرځي. نو لازم او ضروری په تاسو باندې دادي چې خپل هر قسم گیزر ته دوستانو دیتا ارت ویر ارت لین دوستانو دا ورته نصب او کنیکشن کوي ترڅو د برق د خطراتو څخه خپل ځانونه او خپل کورنۍ محفوظ کوي. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د گیزر د مهمو سامانالاتو او د دې د ویرینګ کنیکشن او تړنې پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.